السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم رور یو ګوډاګی نشر کړو. به دې ته د پیښور خلک ګوډاګی وایي، نو ځکه ورته ما ګوډاګی ویلی. یو بوت غوندې شی نشر کړی چې دا ماشومان پې لوبې کوي. دا مسله د ملګري محترم مخکې پوښتنه کړې وه، ما سره د دلایلو جواب کړی و. د فتاوا شامي عبارتونه، مختلف عبارتونه مې د فتاوو راخیستي وو چې دا شیان د ماشومانو دپاره په کور کې ساتل هم ناجایز دي. نو اوس مې بیا هم لږ ورته ویل چې یاره دا شی باقاعده طور سره دا ناجایز دي. دا ملګری زه پیژنم ماشاءالله عالم هم دی. نو بیا دوی لیکي چې یاره مثلا دا خو د عمومي بلوا ده نن سبا، یعنی عام خلک په دې باندې مبتلا دي، هغوی سره به څنګه کوي؟ نو ظاهري به د دا فکر چې یاره کم شی کله عمومي بلوا راشي بیا په حکم کې خامخا څه ناڅه اسانتیا او تخفیف پکې راځي. نو ممکن په دې کې به هم تخفیف راغلی د عمومي بلوا د وجې نه. جناب محترم، تاسو به داسې چل وکړئ که نه، خپل ماشاءالله خپل عالم هم یو فلحال غالبا د افتا کورس هم کوئ. فتاوا قاسمیه به راواخلئ. فتاوا قاسمیه ما سره خو چې کوم چاپ دی هغې کې اول جلد دی 250 نمبر صفحه ده، هغې کې باقاعده طور سره کتاب رد البدعات د کتاب کې فتاوا قاسمیه کې باقاعده طور سره په دې باندې اوږد بحث کړی دی چې عمومي بلوا په کومو امورو کې معتبره ده. که دا در سره نه فتاوا دارالعلوم دیوبند به راواخلئ. فتاوا دارالعلوم دیوبند کې غاټ عنوان ورکړی دی، کن امور میں عمومی بلوا معتبر ہے، داسې غاټ عنوان ورکړی دی. نو محترمه، عمومي بلوا په هغه حکم کې معتبره ده او تخفیف په هغه احکاماتو کې راولي چې هغه احکام مختلف فیه وي د فقهاو په منځ کې. دوه قوله په یو حکم کې راغلی وي مختلف، یو فقیه یوه خبره کړې وي، بله خبره کړې وي. نو عمومي بلوا په دې یو قول باندې شي، اگر چې هغه مرجوح قول ولی نه وي، بیا هم هغې ته اعتبار ځکه د عمومي بلوا د وجې نه. یعنی عمومي بلوا په هغه امورو کې معتبره ده چې هغه امور مختلف فیه بین الفقها وي، د فقهاو پکې اختلاف وي. نو د اختلاف د وجې نه بیا یو قول ته ترجیح د عمومي بلوا د وجې نه سړی ورکولی شي. خو چې یو امر متفق علیه حرامي، نو بیا به هغې کې عمومي بلوا معتبره. فتاوا دارالعلوم دیوبند کې مثال هم ورکړی دی، وایي که یو قوم راولګېږي او قمار نه دی، قمار چې د پېښور خلک ورته جواري وایي، دا قمار یو قسم ته شی دی، جواري چې څوک ورته عربۍ کې ورته میسر وایي. نو که یو قوم وایي راولګېږي او هغه عمومي بلوا دا شي چې بس یو دم ټول قوم قمار شروع کړي، نو بیا به موږ دا وایو چې اوس د عمومي بلوا د وجې نه به خیر دی دا قمار کې موږ لږ تخفیف وکړو. نه، چې یو کار کله حرام وي شریعت کې، هغې کې د عمومي بلوا د وجې نه تخفیف نه راځي. او دغه تصویرونه او دا بوتان او دا شیزونه، دا خو په شریعت کې دی کې خو سخت عذابه خبره راغلي، دا خو ګناه کبیره ده. نو ګناه کبیره کې خو د عمومي بلوا د وجې نه تخفیف بیخي راتلی نشي. زه به هسې ځان نه یو مثال درکم. یو مثال خو مې درته د فتاوا دارالعلوم دیوبند درک. الله دې نه کړي یو محله د مسلمانانو به عمومي بلوا به په زنا باندې شروع وکړي، ټول به یو بل سره ترتیبونه جنګوي. نو بیا به موږ وایو د عمومي بلوا د وجې نه به خیر دی په دې کې لږ تخفیف وکړو. نه، کم شی چې متفق علیه وي، مجتمع علیه وي، جناب محترم، هغې کې د عمومي بلوا د وجې نه تخفیف نه راځي. تخفیف د پاره خپل شرایط دي یا د عمومي بلوا د پاره خپل شرایط دي. السلام علیکم. رښتا وایي دا مسله د عمومي بلوا ولا الاشباح والنظائر هم دغه کړي، بیا هلته وګوره. السلام علیکم.